بسم الله الرحمن الرحیم د ګریډ 6 جنرال ساينس دی. اولنی یونټ دی سیلولر ارګنایزیشن. په دې کې ما اولنی ټاپک کړی دی، یو لیکچر پې شوی دی. اوس نن دویم ټاپک له راځو، هغه دی سیل. چې سیل څه شی دی؟ نو سیل ته څوک خلیه وایي، څوک ورته خلیه وایي. نو د سیل په باره کې به نن خبره کوو. دلته لیکل دي Do you know that your body is made of trillions of tiny living units? Do you know تاسو ته پته ده that your body is made of trillions of tiny living units چې ستاسو وجودونه د کیربونو وړو ژوندو سرو یا ساه لرونکو اکایانو نه جوړ دي. دا خبره وایي تاسو ته پاته شته. وروسته پسې کوېشن مارک لګولی، سوالیه نشانې لګولی، ستاسو نه تپوس کړی دی. ټریلیونز وایي کیربونو ته چې د اربونو نه او د لکونو نه هم زیات شي. نو دا خبره وایي تاسو ته معلوم ده یاره چې ستاسو دا وجودونه چې کوم دی دا د وړو ساه لرونکو اکایانو نه جوړ دی. هغه اکایانې په څومره تعداد کې دي؟ په ټریلیونز کې دي. نو بیا مخکې ورپسې وایي چې in every given minute او many of these units are formed. وایي په هر یو منټ کې دا وړې اکایانې چې کوم دی نو دا جوړېږي هم. پامډ جوړېدو ته وایي. سم ډای ځینې پکې مړه کېږي هم. and many continue to do their jobs او ځینې پکې داسې دي چې هغه مسلسل لګیا دي خپل کار کوي. نو وایي تاسو ته دا پته ده ولې نه هغه تپوس وکړو. دویمه خبره دا کوي چې یاره په دې کې ځینې هر منټ کې جوړېږي هم او ځینې پکې مړه کېږي هم په دې وړو ژوندو سرو یا ساه لرونکو اکایانو کې، او ځینې پکې لګیا دي خپل کار جاري ساتي. نو چې کومې مړې کېږي په یو منټ کې جوړېږي هم، نو هغه ریډ بلډ سیلز دي په انسان کې. مثال دی سره اینې والا چې کومې خوري دي سره اینې والا، هغه په منټ کې 120 بیلین چې دی نو جوړېږي هم او مړې کېږي هم. د هغو کار دا دی چې هغه بار تازه اکسیجن زموږ د وجود هر حصې ته رسوي. نو دغه پکې جوړېږي هم بار او بیا مړې کېږي هم، او ځینې پکې داسې دي چې هغه مسلسل لګیا دي خپل کار کوي. جابس کار ته وایي. لکه نارو سیل چې کوم دي په دماغو کې چې کوم سیلز دی هغه تھرو آوټ دی د لایف په دې ټول ژوند کې لګیا دي، مړې کېږي نو خپل کار کوي. دغه اکایانې دي. نو ډو یو نو واټ دی آر کالډ. وایي تاسو ته پته ده چې دغه وړې ټایني چې کوم دي، ټایني وړوکي ته وایي د ټولو نه چې ډېر زیات وړوکي په سایز او په قد کې. وایي تاسو ته پته ده چې دغه وړو ژوندو سرو ساه لرونکو اکایانو ته څه نوم وایي. دویم نمبر بیا تپوس کړی دی، کوېشن مارک یې لګولی دی. سیلز آر د بلډینګ بلاکس اف اور باډیز. نو بله خبره دا وکړه، وایي دا سیلز چې کوم دي، دا خلیې چې کوم دي، نو دا زمونږ د وجودونو بنیاد دی. بلډینګ بلاکس بلډینګ چې دی نو عمارت ته وایي، او بلاک ته وایي چې په عمارت په بنیاد کې مونږ کوم بلاک لګوو عمارت ته جوړوو دغه ته بلاکس وایي. دلته خو مطلب عمارت نه دی، دلته خبره د ساه لرونکو د وجود روانه ده. نو دې بلډینګ بلاکس ټکي مطلب دا شو چې زمونږ د وجودونو بنیاد چې کوم دی نو هغه خلیې دي. All living things are made of these tiny living units. ټول ساه لرونکي چې دی نو د دې وړو ساه لرونکو اکایانو نه جوړ دي. د دې د وجودونو نه څه نه جوړ دي؟ د ټولو ساه لرونکو د دې ټایني لیوینګ یونټس نه دا وړې اکایانې چې کوم دي او ژوندی دي. لیوینګ ژوندو ته وایي. کالډ سیلز. نو دغه ته سیلز وایي چې د ساه لرونکو وجودونو ته جوړ دي د دې وړو اکایانو نه. بیا بله خبره دا کوي چې a cell is so small in size that you cannot see it simply with your naked eyes. وایي دا سیل چې کوم ده، دا خلیه چې کومه ده، دا ډېره زیاته په قد کې وړه ده او دا ته په خپلو عامو سترګو په نیکډ آیز باندې په ساده طریقه سره نشي لیدلی. نیکډ اصل کې لفظي ټکي معنی ده لغړ سترګې مونږ نشو ویلی، نو مونږ به داسې وایو چې په عامو سترګو باندې ته نشي لیدلی ځکه چې دا سیل ډېر زیات په قد کې سره یې وړوکی دی. یو نیډ مایکروسکوپ ټو ابزرو ا سیل. وایي تاله ضرورت دی د دې خبرې چې ستا سره مایکروسکوپ خوردبین درسایي تصویر چې غټی کماله چې په دې باندې ته دا سیل وګورې، د خلیه پې وګورې، ابزرو کتلو ته وایي. نو دا ډېره زیاته وړه ده په قد کې، ته یې په عامو سترګو لیدی نه شي. نو دې لپاره د څه ضرورت دی؟ د مایکروسکوپ یا د خوردبین ضرورت دی وله. بیا د دې سیل ډیفینیشن چې دی نو دغه خو دوی هم وکړو چې دا د ساه لرونکو د وجودو داسې اکایي ده چې د دې نه ساه لرونکو وجود جوړ دی، او دا ټایني لیوینګ یونټس دي. لکه دا سیلز د خلیې داسې څیزونه دي چې ډېر زیات واړه دي، په خپله باندې هم ژوندی دي. دغه یو ډیفینیشن د دوی لیکلی دی، خو ټول نه بهترین ډیفینیشن دلته دا دی، زه تاسو سره شیر کوم او لیکم یې. هغه دی چې سیل از د structural and functional unit of all organisms. د ټولو ساه لرونکو د وجود د جوړښت او د کار کولو بنیادي اکایي چې کومه ده نو هغه سیل دی. نو دا ښه ډیفینیشن دی، د دوو ټکو نه جوړ دی چې دا سیل خلیه چې دی نو دا د ساه لرونکو د وجود د جوړښت، سټرکچرل مطلب دا دی چې د دوی د وجود ته جوړ دی، اینډ فنکشنل یونټ او دا داسې اکایي دی دا سیل چې د ساه لرونکو د وجود ټول کار هم په دې سیل په دې خلیه کې کېږي. نو دا سټرکچرل اینډ فنکشنل یونټ دی د ساه لرونکو. دغه ښه ډیفینیشن دی، تاسو لیکلی هم شئ ځان نه.
نو جوړښت دې ته وایي چې د دې دا وجودونه دې جوړ دي که نه. دا اوس مونږ وایو په دې چپټر کې چې دا سیلولر ارګنایزیشن دی چې دا سیلز به رایوځای کېږي، دا خلیې او پوره ساه لرونکی به جوړوي. بل په دې کې هر قسم کار هم کېږي په دې سیل کې. نو فانکشنل ذکر فانکشنل کار کولو ته وایي. لکه مثال په طور مونږ خوراک وکړو نو هغه چېرته ځي، هغه سیل ته لاړ چې هلته اکسیجن ګیس ورسره شي، خوراک مات شي، طاقت او انرژي ترې راوځي او کاربن ډای اکساید ګیس ورڅخه راوځي، نو مونږ ته خوراک او طاقت میلاو شي. نو د انسان د وجود او د ټولو ساه لرونکو د وجود کار پکې هم کېږي. دغه بهترین تعارف دی او پېژندګلو ډیفینیشن دی. مخکې په څیزو وایي چې ارګینیزمز may be unicellular or multicellular. وایي ساه لرونکي چې دي نو دا خو بیا ځینې داسې چې هغه ته به یونیسیلولر وایي، ځینې ته به ملټي سیلولر وایي. نو یونیسیلولر داسې ساه لرونکي دي چې هغه به د یو سیل نه جوړ دي، د یوې خلیې نه به جوړ دي، نو ځکه ورته یونیسیلولر وایي. او ځینې ساه لرونکي به داسې چې هغه به د یو نه د زیاتو خلیو نه جوړ دي، هغه ته ملټي سیلولر وایي. یونیسیلولر ارګینیزم آر میډ اپ ون سیل. یونیسیلولر ارګینیزم څه ته وایي؟ هغه ساه لرونکي چې هغه د یوې خلیې نه جوړي. فار ایګزامپل لکه مثال په طور بکټیریا چې ده زموږ سره، او امیبا اټسټرا وغیره، پیرامیشیم او دغه هم پکې دي که نه. نو داسې ساه لرونکي چې هغه د یو سیل نه جوړ دي، هغه ته چې دی نو یونیسیلولر ارګینیزم و. د یو سیل نه جوړ ساه لرونکي. او داسې ساه لرونکي ملټي سیلولر ارګینیزم کنسیسټ اف مینی سیلز. هغه ساه لرونکي چې هغه د یو نه په زیاتو خلیو باندې مشتمل دي، نو هغه ته ملټي سیلولر ارګینیزم وایي. هغه مثالونه دي فار ایګزامپل روز ګلاب چې کوم دی، فراق چنډخه اټسټرا وغیره، انسان دی، ځناور دی، غوا ده، مرغۍ ده، مار دی، دا چې دی نو د یو نه د زیاتو سیلونو نه جوړ دي، نو هغه ته ملټي سیلولر وایي. او خبره دا ده چې یونیسیلولر ساه لرونکي کم دي، یونیسیلولر ارګینیزم کم دي، نو دا په عامو سترګو باندې په نظر هم نه راځي، ځکه چې دا یو سیل نه جوړ دي، یو سیل ډېر زیات وړوکی. تاسو وایي چې د دې لپاره د مایکروسکوپ ضرورت دی چې مونږ یې وینو. نو بکټیریا چې کومه ده دا تا ته په نظر باندې نشي راتلی، دا به ته په مایکروسکوپ کې وینې، ځکه چې دا یو سیل نه جوړه ده. نور باقي چې دا کم ځناور او بوټي دي د یو نه زیات سیل نه جوړ دي، دا تاسو په سترګو باندې وینئ، ځکه چې په دې کې ډېر ښه سیلونه دي، ټریلیونز اف سیل تاسو وایي چې پکې دي ستاسو په وجود کې که نه. نو انیملز اینډ پلانټس آر میډ اف مینی سیلز and are therefore called multicellular organism. ځناور او بوټي چې کوم دی نو دا د ډېرو سیلونو نه جوړ دي، میډ اف مینی سیلز، د ډېرو سیلونو نه جوړ دي. therefore په دې وجه دې ته څه نوم وایي؟ کال دې ته ویلی شي ملټي سیلولر ارګینیزم. دې ته هغه ساه لرونکي وایي چې دا د یو نه د زیاتو خلیو نه جوړ دي. دغه ځای پورې د سیل خبره شوه. اوس لاندې یو کس کېنولی دی او دې ته لیکلی دی رابرټ هوک که نه. نو دا رابرټ هوک څوک و؟ په دې باره کې به لږ خبرې کوو. دلته لیکلی دی وایي ډو یو نو، او بیا یې پسې کوېشچن مارک لګولی، سوالي نشان. ډو یو نو مطلب دی تاسو ته پته ده د څه خبرې. اوس دغه خبره به مونږ کوو او دې سړي له به راځو چې یاره دا رابرټ هوک څوک دی. نو دوی وایي چې سیلز ور ډسکاورډ افټر د انوینشن اف مایکروسکوپ. دا سیلز د خلیې د خبره مونږ شروع کړله او دا ټاپک هم شروع کړی دی. نو دوی وایي چې دا سیلز هله معلوم شو، ډسکاور شو که نه، دریافت شو چې کله زموږ سره د مایکروسکوپ ایجاد وشو. مایکروسکوپ کله جوړ شو نو دغه نه وروسته چې دی نو سیل هم معلوم شو، ځکه چې سیل ډېر زیات وړوکي و، دا خو هسې په سترګو نه ښکارېده، خو چې مایکروسکوپ جوړ شو کله ساینسدانانو خپل کار شروع کړو او په دغه وجه باندې بیا سیل هم معلوم کو. یو ډسکاور ټکی راځي، یو انوینشن ټکی راځي بار بار که نه. نو ډسکاور دی ته وایي چې یو څیز الریډي زموږ سره په دې دنیا کې قدرتي طور یا چېرته موجود وي او هغه یو کس معلوم کړي یا معلوم شي که نه، دریافت شي، هغه ته دریافت وایي. خو د مخکې نه موجود وي چاته پته نه وي، دغه ته ډسکاور وایي. انوینشن به ایجاد ته وایي. د دې معنا د ایجاد داسې څیز ده چې هر د سره نه و نو او دا په اولني ځل باندې جوړ شو. لکه مایکروسکوپ د سره نه مخکې چېرته خو و نو چې پروت و چا وموندو، خو دا جوړ کړو. دغه شانتې موبایل نه و چا جوړ کړو، نو دا انوینشن دي. دا دوه ټکي یاد ساتئ. نو وایي سیلز چې دی نو دا کله معلوم شو؟ نو سیلز خو د مخکې نه و که نه، دا خو په ساه لرونکو کې شته که نه. نو چې مایکروسکوپ کله ایجاد شو نو دغه شانتې دا سیل هم معلوم شو. ډسکاور معلومېدو ته وایي. مایکروسکوپ د دوو ټکو نه جوړ دی. مایکرو وړوکي ته وایي، سب سې چوټې که نه، او سکوپ لیدو ته وایي. نو دا داسې آله ده چې په دې باندې مونږ انتهایي واړه څیزونه ساه لرونکي وینو، بکټیریا او فنجای او امیبا دا پې ګورو که نه. نو د مایکروسکوپ ټکي معنا هم دغه چې په دې باندې مونږ واړه څیزونه وینو، د دوو ټکو نه جوړ دی. نو دغه سره وایي بیا سیل هم معلوم شو. ورپسې بیا وایي چې د سیل واز فاست ډسکاورډ نیم بای رابرټ هوک ان 1665. دا سیل چې دی نو دا په اولني ځل باندې چا معلوم کو؟ دا یو ساینټسټ و، دغه نوم دی رابرټ هوک و. دا ای چې په انګلیش کې په کوم ځای کې هم راغلی، HOOKE. نو د انګلیش اصول دا دی چې ای به خپله واز نه کوي، نو رابرټ هوک یې به نه وي، ته به وایي چې رابرټ هوک و. ان 1665 1665 کې په اولني ځل باندې دا سیل چې دی نو دا رابرټ هوک نومي ساینټسټ معلوم کو. او دا رابرټ هوک چې دی نو د انګلیش ساینټسټ و، د ده تعلق د انګلینډ سره و. او د مایکروسکوپ چې دی نو دا هم تقریبا په 1500 نه واخله 1600 پورې په دغه کې جوړ شوی و، د دې
په دغه ټیم کې. نو په 1665 کې د دا سیل معلوم کو. نو په سیل کې د څه چل وکړو، د څنګه معلوم کړو. هی ابزروډ، د وکتل a thin slice of cork under a microscope. د رابرټ هوک داسې کار وکړو چې د یو وړه ټوکړه راواخیسته، سلایس ټوکړې ته وایي، تین نری ته وایي، یو نری ټوکړه راواخیسته د ونې د پوټکي نه. اف کارک انډر ا مایکروسکوپ، په دې ونه پورې چې دا بهر طرف ته کوم پوټکی دی، د په دې تنه پورې د دې نه یو وچ غوندې پوټکی راواخیسته، یو وړه نری ټوکړه یې ترې راواخیسته او هغه یې په مایکروسکوپ کې لاندې کېښوده او هغه ته یې کتل په دې دوربین کې، په دې خوردبین کې. اینډ نوټس، او دا خبره یې ولیده، معلومې کړه سمال باکسز، وړې وړې کوډګۍ معلوم کړي، سراونډډ بای والز، چې د هغه نه ګیر چاپېره دیوالونه تاو شوي وو، ویچ هی نیمډ as سیلز، او هغه دغه ته خلي نوم ورکړو. دا رې تصویر یې ورکړی دی رابرټ هوک نه لاندې، کارک سیلز یې ورکړي نه، دا مایکروسکوپ کې دی لیدلی و، د ونې نه یو نری ټوکړه راغیستې وه، په خپل مایکروسکوپ کې کتله. نو ده وکتل چې یاره دلته څه وړې وړې کوډګۍ شانتې دي، باکسز دي، او دا باکسز چې کوم دی نو دې نه ګیر چاپېره څه دیوالونه هم ښکاري، نو ده ته سیلز ویل. بیا په دې کې نو وروسته په دې کې ډېر زیات کار شوی دی په دې سیل کې. نو هغه به د ټیم تېرېدو سره په یو ساینس کې 9 10 کلاس ته چې تاسو کله ځئ نه هلته په نمبر راځي، په 6 کلاس کې هم کېدای شي په دې کې هم راشي، 7 8 پورې به راشي. نو سیل په باره کې به نورې خبرې هلته کوو. بیا یې تاسو له مایکروسکوپ درکړی دی، او مایکروسکوپ چې کوم دی نو مایکروسکوپ ټکي معنی خو ما ویلو، دا سیمپل مایکروسکوپ دی. مایکروسکوپ کې قسمونه هم ډېر شي، دا یو ساده مایکروسکوپ دی، بس هم چې د سکولو دغه په لیبارټرو کې استعمالیږي. نو آی پیس دی، د دې مختلف پارټس یې ورکړي دي، حصې چې یاره په دې آی پیس دې ته و چې کله پکې ته لاندې سیس کېدې ګورې پکې ابزرویشن پکې کوې، نو په دغه کې به ورته په سترګه باندې ګورې، نوز پیس پکې دی، اپوزه چې په کوم ځای کې ږدي، ابجکټیو لینز دی. ابجکټیو لینز داسې شیشې غوندې دي چې لکه په کوم څیز ورته تا لاندې ایښولی، هغه ته یې مخامخ کې سټیج پکې دی، او ورسره چې دی نو باډي ده او میرر دی، لاندې پکې شیشه ده، او سپیسیمن پکې دی. سپیسیمن داسې دې ته وایي چې یاره ته په کوم څیز مطالعه کې سامپل چې ورته وایي که نه، هغه په دغه ځای کې ږدي، هر یو ته خپله نښه کړله. میرر پکې دی، شیشه، د شیشې کار دا دی چې دا ورته رڼا کوي، چې کوم څیز ته کېږدي د پاسه نه ورته ګوري په دې سترګو باندې، او بیس دا بنیاد دی لاندې. نو دا یو سمپل مایکروسکوپ دی، هم دوی ورکړی دی. ورپسې دوی بیا بل ورکړی دی انټرسټینګ فیکټس، د دلچسپۍ حقیقتونه، یا هغه حقیقتونه چې هغه کې دلچسپي او مزه پکې که نه، د مزې نه ډک حقیقتونه. مایکروسکوپ از one of the basic tools of a scientist. د ساینسدان چې یو کس چې په ساینس کې کار کوي، د هغه د ټولو نه بنیادي اله چې کومه ده نو هغه مایکروسکوپ دی. it is an instrument، دا داسې اله ده د مایکروسکوپ، انسټرومنټ الې ته وایي، یوز ټو سی، د دې دپاره استعمالیږي چې موږ پرې وګورو سمال ثینګز، واړه څیزونه. The apparent size of an object magnifies when observed under microscope. وای ظاهري شکل چې د یو څیز دی، چې یو څیز څنګه دی، څومره دی که نه، دې ته ظاهري شکل وایي، apparent size. وای دا of an object د یو څیز magnifies، دا غټی ډېر زیات، زوم کوي، when observed under microscope، کله چې موږ په مایکروسکوپ کې ګورو، په مایکروسکوپ کې لاندې کېدو او ګورو، نو چې د دې کم ظاهري شکل خپل هغه ډېر زیات داسې کوي، میګنیفای کوي، غټی. نو دغه ځای پورې زما نننی ټاپک چې دی نو پوره شو. بیا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي، او په دې کې چې کوم اهم نکات دي، یا کوم د سیل ډیفینیشن دی، یا داسې مشکل الفاظ دي، هغه به هم زه ولیکم له ځان سره، او په یو پیج کې به د ویډیو کې چېرته په اخیره کې یا په منځ کې شیر کړمه. او ورسره چې دی نو تاسو داسې کار وکړئ چې زما دا چینل سبسکرایب کړئ، د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې چاته پیدا وشي، ځکه چې زه ډېر زیات په سمپل پښتو کې کومه، نو امید ده چې ډېر زیات خلک به پرې پوه شي. او ما ته کمنټ سیکشن کې هم تاسو وایئ که زما په دې ویډیو کې څه کمی وي، مثال کې ته ور زه هم انسان یم، چېرته رانه پکې یو لفظ څه میس کېږي، داسې سوچ مې پرې ورنشي، نو هغه راته تاسو بیا سپیسیفای کوئ هلته کمنټ سیکشن کې، نو انشاءالله زه به کوشش کوم چې تاسو له جواب درکړمه. او زما چینل ورسره خامخا سبسکرایب کړئ، نو دې سره ماته حوصله میلاویږي، او زه به مخ په وړاندې باندې ځم. دا ساینس ورسره د 7 8 کلاس دا ټوټل به انشاءالله کور کومه، خو یاره اله چې کله ستاسو د طرف نه ماته سپورټ میلاویږي، زما چینل سبسکرایب کېږي او زما ویډیوز کتلی کېږي. جزاک الله خیر.